الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو او معززو ورونو، د دین د هغه مسائلو د زده کړې لړۍ ده چې هر مؤمن مسلمان نارینه وي که ښځینه وي باید زده یې کړي. نننی 40 درس دی. په تیرو 20 درسو کې مو د اسلام د اولی بنا چې کلمه طیبه ده یا د عقاید مسائل دي بیان مو تر یوې اندازې چې ضرور وو هغه بیان مو وکړي. اوس راځو دوهمې بنا ته چې لمونځ دی. د لمانځه لپاره مهمترین شی اولین شرط اودس تازه کول دی. نو د اوداسه مسائلی، د تیمامه مسائلی، د اوبو مسائلی، د غسل مسائلی دا به یو ځلې بیانوو په هر څو درسو کې چې راغله. بیا به د لمانځه مسائل شروع کوو. په نن درس کې مخکې تر دې چې د اوداسه مسائل او احکام بیان کو، نن به د اوداسه فضائل بیان کو چې اودس یو څوک تازه کی اودس کمی ګټې لري. یو روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين. الحديث. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای هر مؤمن مسلمان چې اودس تازه کی او شی تازه کی او بیا ولاړ سي 2 رکعاته نفل د زړه له تله د زړه په توجه وکي، الله جل شانه به جنت خامخا ورله واجب کی. بل حدیث کې راځي چې د حدیث روایت کوونکی عمر بن خطاب رضی الله عنه دی، نقل کوونکی امام ترمذی رحمه الله دی، په رقم 55. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. پیغمبر علیه السلام فرمایی وای چا که اودس تازه کی او ښه صحیح تازه کی، د اودس تر تازه کولو وروسته دا کلمات وویله: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا کلمې اتراو دا سه وروسته وویله وای دته به د جنت 8 دروازې خلاص سي، د هرې دروازې څخه چې جنت ته داخلېدل وغواړي داخل بسي. بل روایت کې راځي چې نقل کوونکی امام مسلم رحمه الله دی او د حدیث روایت کوونکی ابي هريره رضی الله عنه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. الحديث. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ته وفرمایل: زه تاسو ته داسې یو شی دروښیم چې ګناهونه مو ورباندې معافي شي، داسې یو شی دروښیم
چې ستاسو ګناهونه او خطاوې له منځه وړي او درجې مو ورباندې لوړیږي. صحابه و عرض وکړي چې هو یا رسول الله راویښه یې. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې که غواړې ګناهونه مو له منځه ولاړ سي، درجې مو اوچتې او بلندې سي، د سختي په وخت کې اودس تازه کوئ. چې ښه ټینګ یخ وي، په یخو اوبو اودس تازه کړه. ستړی ښه ډېر. اسباغ الوضوء علی المکاره، ښه ډېر قدمونه مسجد ته اخیستل او تر لمانځه وروسته د بل لمانځه انتظار کول. یو لمونځ چې دې وکړي، دا تمه دي چې خدای پاکه د بل لمانځه تر وخته مې ورسوي چې یو وار بیا تا ته پر سجده سم. او مسجد ته څخه لرې ښه ډېر قدمونه مسجد ته واخلې، د سختي په وخت کې اودس تازه کړي. همدا هغه شیان دي چې ستا ګناهونه او خطاوې له منځه وړي او درجې دې ښې درلوړي. بل روایت کې راځي، د دې روایت نقل کوونکی نسائی دی، امام نسائی په رقم 150، او روایت کوونکی ابي هريره رضی الله عنه دی. دی مبارک فرمایي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قالوا بل أنتم أصحابي وإخواني الذي لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خير غر محجلة في خيل. الحديث. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام یو ورځ قبرستان ته راووتی. د قبرستان دعا یې وویل. د قبرستان دعا دا ده، سړی کله قبرستان ته ورسي، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. بیا پیغمبر علیه السلام زیاته کړل، زما خوښه ده چې زه خپل ورونه ووینم. صحابه ورته وویل یا رسول الله موږ ستا ورونه نه یو؟ پیغمبر علیه السلام ورته وویل هو تاسې مې اصحاب یاست او ورونه مې هغه کسان دي چې تر اوسه دنیا ته نه دي راغلي، زما پر دین به وي، زما امتیان به وي، په وروسته زمانه کې به پیدا کېږي او زه به پر حوض کوثر پیدا کوم، هلته به یې پېژنم. صحابه ورته وویل یا رسول الله هغه کسان به نو ته څنګه وپېژنې چې تر اوسه دنیا ته نه دي راغلي، ستا تر رحلت وروسته بیا پیدا کېږي، ته به یې څنګه وپېژنې؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ولې زه ستاسې څه پوښتنه کوم، که چیرې یو سړی آس ولري او په تندي کې یې ځلېدونکی خال وي، پښې یې ځلیږي او نور ګډوډ آسان وي د هغو په منځ کې ایله سوی وي، آیا دا سړی خپل آس نه پېژني چې په دې نورو داسې آسانو کې ایله وي چې هغه تندیان یې نه وي ځلېدونکي، پښې یې نه وي ځلېدونکي، په هغو کې یې نه پېژني؟ دوی ورته وویل یا رسول الله پېژني. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې د قیامت په ورځ به زما د امتیان په ټولو خلکو کې ځلانده معلومیږي، پښې به یې د اوداسه په اوبو پرېولې وي، دغه د اوداسه د اوبو له برکته به د دوی پښې ځل و بل د قیامت په ورځ کېږي. څوک چې اودسونه تازه کوي په صحیح طریقه یې تازه کوي، د قیامت په ورځ به یې محبوب صلی الله علیه وسلم پر پښو پېژني، وایي دا زما د امتیان دي، دې خوا ته یې راوله چې زه یې شفاعت وکړم. او د نورو امتونو خلک به دغه امتیاز نه لري. دا د اوداسه فضیلت دی
چې ته یې صحیح تازه کې پښې پرېولې د قیامت په ورځ باندې به دې پښې ځلیږي. بل روایت کې راځي چې د روایت نقل کوونکی مسلم شریف دی په رقم 666. روایت کوونکی ابي هريره رضي الله عنه دی. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئته والأخرى ترفع درجة. پیغمبر علیه السلام فرمایي یو څوک چې په کور کې اودس تازه کړي او بیا د الله د مسجدونو څخه یو مسجد ته ولاړ سي د دې دپاره چې هلته فرض لمونځ ادا کړي، نو دی چې 2 قدمه اخلي، پر دې هر قدم پر یوه به الله جل شانه ګناه ورمعافوي او پر دې بله به یوه درجه ورلوړوي. بل روایت کې راځي، روایت کوونکی براء ابن عازب رضی الله عنه دی او حدیث بخاری شریف او مسلم شریف دواړو را نقل کړی دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. الحديث. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای کله چې ته د خوب ځای ته راسې په اوداسه بیده سې نو اودس تازه کې داسې اودس لکه لمانځه ته چې تازه کوي، بیا پر رسته اړخ باندې بیده سې او دا دعا ووایه: اللهم اسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. او دست تازه که دا دعا ووایه پریوزه. پیغمبر علیه السلام فرمایی وی نو که مړ سوې پر فطرت باندې به مړ سې، اسلام پر مبارک دین به مړ سې. د دغه اوداسو د دې دعا به دا برکت وي چې ایمان یوسې، ایمان چې څوک یوسي د مؤمن لپاره لوی سعادت همدا ایمان وړل دي. روایت خو ډېر شته، یو روایت لا وایم. دا روایت ابو داود نقل کړی دی په رقم 5042. روایت کوونکی معاذ بن جبل رضی الله عنه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعارو من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای هر مومن مسلمان که پر اوداسه باندې بیده سي بیا د شپې راکښېني، د شپې په منځ کې د الله څخه یو غوښتنه وکړي، یو خیر وغواړي، د دنیا خیر یا د آخرت خیر، الله جل شانه به یې ضرور ورکړي. دا د دې اوداسه برکت دی. نورې ګټې او فضائل یې هم زیات شته، خو د مؤمن مسلمان لپاره هم دومره هم کفایت کوي. دا د اوداسه فضائل سوه. نو اوس به په راتلونکو درسو کې داسې دا خبره وکړو چې د اوداسه فرائض کم دي، د اوداسه سنتونه کم دي، د اوداسه مستحبات، د اوداسه ماتونکي هغه شیان به تر بحث لاندې ونیسو بإذن الله، د اوداسه صحیح طریقه. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.